د ننګرهار پوهنتون له شریعت پوهنځي څخه د 200 تنو محصلینو د فراغت غونډه دغه غونډه چې د شریعت پوهنځي په تالار کې جوړه شوې وه پر مهال یې فارغو محصلینو ته د فراغت تصدیقونه ورکړل شول او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. فارغو محصلینو وویل که څه هم کرونا او یو شمېر نورو تحولاتو د دوی درسي بهیر ټکنی کړی و خو بیا هم دوی په دې وتوانېدل چې خپلې زده کړې بشپړې کړي او اوس د کاري فرصتونو برخه کې د همکارۍ غوښتونکي دي. محمد الله حقانی او د لغمان وطن اوسېدونکی یم چې موږ په کوم بخش کې فارغ سوي یو چې هغه د شریعت پوهنځی ده چې په خپل بخش کې انشاءالله موږ پوره خدمت کوو په دې هیله چې دولت او مسؤل نظام د همدارنګه هغه اشخاصو ته چې هغوی مسلکي خلک دي هغوی ته وخت ورکړي او په دغه مسلک کې ښه پوره ډاډمنه وظیفه ترسره کړي. انشاءالله دولت نه هم دا غوښتنه ده او د ټولو محصلینو دا غوښتنه ده چې کوم محصلین فارغېږي واقعا چې دوی د کار ته لیوالتیا لري خدمت کولو ته لیوالتیا لري چې کار برابر نشي او حکومت ورته برابر نه کړي نو خدمت به په کوم شکل باندې وکړي. د شریعتو د پوهنځي رئیس پوهاند سید محبوب شاه هاشمي وایي هیله مند دی چې فارغ محصلین به د خپل پوهنځي د ښې استازولۍ ترڅنګ هیواد د علم په رڼا آباد کړي. او موږ خوشحاله یو چې آینده دپاره به دوی زموږ د پوهنځي نمایندګي وکړي او د دې مظلوم ولس دپاره به دوی درد او درمان شي او د دوی د وطن د آبادېدو په هغه کې موږ لویه هیله ترې لرو چې کیدای شي انشاءالله وطن په علم سره آباد کړي. د شریعت پوهنځي د مسؤلینو په خبره تر اوسه شاوخوا 3000 محصلین له دغه پوهنځي له بېلابېلو څانګو فارغ شوي او دا 21مه دوره وه چې ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول.